باران بندو مسلمانان راوتل استسقا منزله باران نکید دعا نه قبل وی علاقه کی مسلمانانو ټول خو یو محله و پکې هغه کې صدا سي زنانه وي هغه بدکار زنانه وي اډه چلول الته د زنا هغه چې وکتل چې یاره زمونږ د ارونه دا ټولوزي او استسقا باران د پاره دعا کوي او سوال کوي او نه قبليږي دا ټوله وجه زمونږ ده مونږ بدکاران یو نو زمونږ د وجه نه خدای پاک دوی مریسار کړی دي خپل منځ کې مشوره وکړه وی راځي د میدان ته بنن مونږ وځو د الله نه بسوالو اسالو ته وی تاسو مروزه مونږ میدان ته وځو او مونږ د الله نه سوال کوو دا عذاب چې په تاسو راغلي دي نو دا تاسو د وجه نه دی راغلي دا زمونږ د وجه نه راغلي مونږ به الله ته توبه وباسو مونږ به الله ته جړاو کو فریاد به وکړو الله نه به وغواړو خو ګوره تاسو به یو سړی میدان ته نه راځئ ځکه که د الله عذاب راشي نو تاسو خو بې ګناه یې ګناهګار خو مونږ یو نو که د الله عذاب اور د بره نه راشي نو په مونږ به اوس وځو مونږ باندې به عذاب راشي نو زه تاسو خو بچ شئ که نو تاسو به میدان ته نه راځئ هغه ټولې کنجرې ښځې هغه ټولې میدان ته راووتې او دسونه یې وکړل او راغلې میدان ته او الله ته پزارې شوې چې یا الله زمونږ د وجې نه دا نور خلک په تکلیف کې دي دا زناور په تکلیف کې دي دا ماشومان په تکلیف کې دي خدای ته په دوی باندې رحم وکړي که په مونږ نه کې خدای ته په دوی باندې رحم وکړي نو کتاب لیکلی دي وایي هغې ښځو د دعا د برکته الله سمدستي په هغوی باندې باران شروع کړ او واقعات خدای پاک ختم کړ دا نه چې یاره مسلمان دی او بزرگ دی او نیک سړی دی نو هغه الله ته سوال کوي نو هغه به قبلی او که ګناهګار ورته وکړي نو هغه به نه قبلی نه الله د ګناهګار په دعا باندې د الله د ګناهګار په توبه باندې زیات خوشحالیږي الله وایي زه په بل څیز دومره خوشحالیږم لکه زه چې د خپل بنده په توبه باندې خوشحالیږم الله ډیر زیات خوشحالیږي چې یو ګناهګار هغه ورته خپله ګناه مخکې کوي چې یا الله دا زما ګناه ده نیک سړی خپله نیکي مخکې کوي چې یا الله دا نیکي درته مخکې کوم خدایه د دې د برکته ګناهګار خپله ګناه یا الله زه ګناهګار یم ځان عاجز وګڼي ځان کمزور ځان ملامت وګڼي او الله ته سوال وکړي الله دعا قبول کړي الله ډېر مهربانه ذات دی په خپلو بندګانو باندې یو حدیث کې راغلی حدیث شریف مضمون دی وی په څلورو کارونو باندې و یو بیمار چې بیمار شي نو هغه سره خدای پاک څلور مهرباني کوي دا کمزور سره د الله سلوک دی یو بیمار شي نو الله وسره څلور مهرباني وکړي تاسو ګورئ د مانځه نه پروزي د اوداسه نه پروزي جمعات ته نشي راتلی د چا جنازې له نشي تللی بل داسې د نیکۍ کار نشي کولی پروزي نو وی الله هغه کمزوري سره هغه بیمار سره په دغه حالت کې څلور مهرباني وکړي لومړی مهرباني خو سره دا وکړي چې په دې ښي اوږه باندې فرشتې ناستې دي هغه نیک اعمال لیکي او په دې ګس طرف باندې ناستې دي هغه ګناهونه لیکي نو دا د ګس طرف فرشتو ته الله وی تاسو ته خواش بس تاسو لیکل بند کی غرض دا دی که د دنه په دې بیماری کې څه ګناه کیږي کله کله د سړي د خولې نه داسې د ناشکرۍ الفاظ وځي چې خدایه زه دې صحیح کړی یم دا بیماری بس ما پوری دي د ناشکرۍ الفاظ وځي کله وړو ته کنځلو کی کله چرګانو ته کنځلو کی څه ګناه خو په کټ کې دي کیږي د بیماری په حالت کې الله دغه فرشتي لر کړی وي تاسو به د ګناه نه لیکي دي چې څومره ګناه هم کوي بس لیکي بنا سبحان الله وي الحمدلله وي او نیک عمل کوي هغه لیکي تر دې حد پورې حدیث کې راغلی دي و یو بیمار په جړا شي دی بیماری ته وې دا جړا دا سبحان الله دی دا الله سبحان الله لیکي
او کله چې دی دا کوي فریاد کوي وای دی الحمدلله دا او دغه چې دی نور د بیماری سره څه تکلیفونه او فریاد او جړه او دردونه دا د اسکار دي په دې ولا خدای پاک ذکر لیکي فرشتي لګیای او د نام اعمال کې سبحان الله الحمدلله دې په خلی وینا دغه فریادونه کوي دې جړه کوي او الله د دې لپاره نیکی لیکي ذکر ولا لیکي نو دا د نیکی فرشتي دا د خې طرف فرشتي لګیای هغه لیکل کوي او دا د ګس طرف چي نو دا موقوف شي دوی ګناه نه لیکي یو خدا مهرباني الله وکي بل مهرباني الله دا وکي چې دا سړی د صحت په حالت کې کم اعمال کوي لکه جمعات ترازی جنازه کوي یا بل یو نیکی کار کوي نو دا په بیماری کې نشي کولی نو الله فرشتو ته وی اق اعمال ولا اسم لیکي په محله کې مړ وشو او جنازه وا خودي په کټ باندې پروت تللی نشو نور خلق لاړل هغه لاړل جنازه وکړه دوی ته خدای ثواب ولیکو او د ته خدای پاک مفت کې ولیکو عزت ستاده پر اجر او ثواب دی جنازه دا د الله مهرباني نو څومره په بیماری کې چې کوم نیکی دی نشي کولی او مخکې به کولی هغه ټول نیکی د د لپاره په بیماری کې لیکلی شي دا دویمه مهرباني وسره الله وکي او بل مهرباني وسره الله دا وکي چې د مخکې په دې بدن په دې جوړونو په دې بدن باندې کوم ګناهونه کړی هغه ټول ګناهونه الله دا یو جوړنا دا جوړونه دردونه کوي بدن درد کوي بیماری سره تبه سره هغه ټول ګناهونه الله ته ختم کې اورځي دا وسره بل مهرباني وکي نو دا بدن بالکل د ګناهونو نه صفاش او سلورمه مهرباني وسره الله وکي الله وی که جوړ پاتې شي او بخلي او کدی بیماری کې مړ شو د مغفرت وک په دوه حالتو کې الله د مغفرت وعده وسره وکي وې زما او بخلي نو په یو بیماری باندې الله څومره مهرباني کوي بنده سره مونږ په بیماری باندې خفقېږو چې رزق خدا بیمار شوی ما الله دومره غټ مهربانه ذات دی الله خپل بندگانو سره ډېر د مهرباني معامله کوي بندگانو لم پکار دي چې الله سره جوړو ساتي مونږ ټول ګناګار یو په خپل ګناهونو باندې توبه وباسو کوشش د نیکی وکړو دا روز شپې د نیکی را روانې دي د عبادت را روانې دي ځان وته تیار کو الله پاک په خپل بندگانو باندې ډېر زیات مهربان دی مونږ د الله بندگی کوو او کنه کوو نو بندگی خو سکه الټا نافرمانی کوو او د الله پاک بعض بندگان هغه الله سره کفر کوي شرک کوي ایمان هم نه وروړي خو الله پاک دومره مهربان دی چې په چا باندې یو ورځ روټه بند نه کړ یو ورځ په بند نه کړ یو ورځ چې دینو هوا په بند نه کړه دا الله پاک پیدا وختي دا الله پاک بندگان دي که نیکان دي او که بدان دي الله ولا یو شان په دنیا کې رزق ورکي کم نعمتونه چې الله خپل محبوب بندگانو له ورکي اق نعمتونه الله مبغوض بندگانو له ورکي ډېر مهربان ذات دی بیا د خپل نیکانو بندگانو لپاره الله پاک نور ډېر زیاته مهرباني کوي آخرت کې د دوی درجو چتولو لپاره دا ورځې شپې بعضې داسې مقرر کړي دي زموږ دپاره چې هغې کې دا بندگان عبادت وکړي الله ول آخرت کې مرتبه ورکړي دا مخکې 15 شعبان تیر شو الله وی عبادت وکړي چې درجو کې د لوچتې کم دغه چې دین اوس په رمضان میاشت راشي بیا به الله پاک چې دینو بندگان پکې عبادت کوي نور مرتبه به ولوچتی کی روزي به بندگان نسی تلاوتونه بو کی د عبادت میاشت تراویح بو کی ختمونه بو کی دا مقام الله راکړه وګوره دا نور میاشت وي تیر شو
اوس رمضان میاشت راوښته، اوس د عبادت میاشت دی کې الله اسه دې بندگانو دا طبيعتونه سبل شان کی او نور اعمال پکې کی زیات کی. الله مهربان ذات ته، الله را سره دا مهرباني وکړه. نو دا د الله مهرباني دي، د الله رحمتونه دي په مونږ راوري. ما چې کوم الفاظ تلاوت کړم الله پاک فرمایي ادعوني استجب لكم. دا څه خاصه ز در کوم، دا نعمتونه دا وګوره باران شروع دی، نام د الله رحمت دی. کله را باندې یخنی راولي، کله ګرمي راولي، روټه راکې، جامه راکې، پیزار راکې، دا نعمتونه ټول راکې. دا خو بغیر غوښتو راکې. او الله پاک کوئی که تاسو داسې حاجتونه چې آغا تاسو زمانه غواړئ تاسو سزله کی وی، الله وی ادعوني استجب لكم. بس تاسو زمانه وغواړئ زه به در کوم. انکار به پکې نه وي، الله انکار نه کوي خپلو بندګانو ته. دا د الله مهرباني ده. او ما دا وایي که نیک سړی غواړي او که بد سړی غواړي، خو چې د خپل رب نه څوک هم غوښتنه وکړي الله چې دی نو ورکړه کوي. اشرف علي تانوي رحمه الله د هندوستان د یو علاقې ذکر کړی، ویل ته باران بند شو، قحط راغی. وی دا علاقې خلکو استسقا مونځ وکړ. یو ورځ د استسقا مونځ وکړ، باران ونه شو. بله ورځ بیا وکړ، بیا ونه شو. درېیمه ورځ باندې بیا وکړ. نو دی مسلمانانو خو د استسقا مونځ کو، خوا کې ورسره هندوانو هغوی به ورپورې خاندل چې یا مسلمانانو څه قمقل یې، شین اسمان دی، موسمیاتو والا ایس د ورځې د باران څه امکان نه دی ورکړی، پیشنګویي نه ده کړې. قمقل مسلمانان یې راغلی میدان ته راوتې لوی واړه او استسقا د خدای نه باران غواړي. په دې شین اسمان باران هندوانو خاندل. مسلمانانو کې داسې غیرت پیدا شو چې یاره ګوره دا هندوان مونږ پورې خاندي، مونږ خپل رب ته سوال کوو، دعا ورته کوو، غواړو ته باران، او دا هندوان مونږ پورې خاندي. ټولو سلا وکړه میدان ته سبا لروځئ، او د دې میدان نه به سر نه اوچتو تر کومې پورې چې الله زمونږ دا دعا نه قبوله کړې. دا هندوان به مونږ پورې خاندي چې دوی خپل رب سره اړو هېڅ ربط او تعلق نشته. سبا لروتل او میدان کې سرونه الله ته کېښودل او وی جاړل چې یا الله هر څه چې را سره کې وکړه را سره د لوږې مړه، خو خدای د دې هندوانو د دې کافرو د خندا کوام ما دوی خو مونږ پورې خاندي، ټوکې مسخرې را پورې کوي. یا الله مونږ د دوی د مسخرو کې ما په سجده الله ته پراتو پراتو پراتو. الله مهربان ذات چې د دوی د زاری او کته او د امینت او کته او ریاضراله او کتاب لیکلی دی وای چې دوی دغه میدان وتل باران شروع شو. الله دومره غیرتی ذات دی. الله و يدعوني زمانه غواړي استجب لكم. زه تاسو دعاګانې پوره کوم، تاسو له به در کوم.